أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله مو یم. دوستانو اتلسم سبق دی. نن سبق چې دی فیوچر انډیفینټ ټینس یا سیمپل فیوچر ټینس دا سیمپل ټینس یعنی راتلونکي ساده زمانه، فیوچر راتلونکي انډیفینټ ساده ټینس زمانه. دوستانو یو خبره ما تاسو ته کړې وه، هغه دا وایي چې کانټینیوس ټینسونه چې دي دا یوازې اکشن ښیي، او سیمپل ټینسونه چې دي هغه هم اکشن ښیي هم سچویشن، یعنی هم عمل ښیي هم حالت ښیي. دا خبره ما تاسو ته کړې وه. نو دلته اوس د اکشن دپاره موږ ټوبې لرو چې هغه دی ویل دا د اکشن دپاره د دې فیوچر انډیفینټ ټینس ټوبې ویل دی، او د سچویشن دپاره یې موږ ټوبې د مقابل کانټینیوس ټینس سره اخلو. خو ما ته ویلي چې شپږ ټینسونه کانټینیوس دي او شپږ ټینسونه چې دي هغه سیمپل دي. دا هر یو د بل مقابل دا رقم مې دا درته ښوولي وه، هغه به ستاسو په یاد وي، هغه سبق در وګورئ خپله مې سر په خلاصېږي. نو د خپل مقابل کانټینیوس ټینس ټوبې رااخلو، موږ یې دلته په انډیفینټ ټینس کې استعمالوو. لکه څنګه چې مې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې د فیوچر کانټینیوس ټینس ټوبې استعمال کړي د سچویشن دپاره، دلته هم دا رقم استعمالوو. د جملو د جوړولو څخه د مخه اوله پلا دغه څو الفاظ یاد وساتئ. ورته ګوره: tomorrow سبا، next راتلونکي، day ورځ، week هفته، month میاشت، year کال. دغه الفاظ په یاد لري. ګوره tomorrow سبا، next راتلونکی، day ورځ، week هفته، month میاشت، year کال. دغه شیان په یاد لري. او یوه بله خبره په یاد لري، لکه موږ اوس وایو سبا نه بل سبا، پښتو کې موږ وایو سبا نه بل سبا، په انګلیسي کې دا ویل کېږي the day after tomorrow، the day after tomorrow، یعنی سبا نه بل سبا. دا خو ګډ د راتلونکي زمانې سره تعلق لري. ګوره زه وایم next day راتلونکې ورځ، next week راتلونکې هفته، next month راتلونکې میاشت، next year راتلونکې کال. ګوره دا ګرده چې دی د راتلونکي سره یعنی د فیوچر زمانې سره د مستقبل زمانې سره کار لري. د دې ده اوس راځو جملو ته. په دې ټینس کې استعمالیږي اول فارم ورب، هغه به ستاسو په یاد وي. سیمپل فیوچر ټینس دپاره اول فارم ورب و. اول فارم څه دی؟ گو، ټاک، واک، سپیک، لرن. دغه اول فارم دی، هغه به ستاسو په یاد وي. اوس فارموله ته ګورئ. فارموله کې اول سابجیکټ ولګوه، بیا ویل ولګوه، بیا د هغه څه وروسته اول فارم ورب ولګوه، د هغه څه وروسته آبجیکټ ولګوه. آبجیکټ هغه شی دی چې ته دا جمله په پوره کې چې ته څه کار کوې هغه ولګوه. دا فارموله ته وګوره. د فارمولې څخه وروسته اوس راسه جمله ته ګوره. I will speak English tomorrow، زه به سبا انګلیسي خبرې وکم. ګوره دا چې دا ساده زمانه ده، دا جاری نه ده، کانټینیوز نه ده چې ته زه به سبا انګلیسي خبرې کوم لګیا به یم. دا نه، یعنی سبا به زه انګلیسي خبرې وکم. یا زه وایم I will learn English tomorrow، زه به سبا انګلیسي زده کم. سبا به زه انګلیسي زده کم. نن مې دا سبق ویلی دی، سبا به زه دا انګلیسي زده کم. We will go to school tomorrow، موږ به سبا اسکول ته ولاړ سو. ګوره موږ به سبا اسکول ته ولاړ سو. اوس پر دغه باندې نورې جملې ته یې جوړ کړي. ګوره اوس زه وایم I will speak English tomorrow، زه به سبا انګلیسي خبرې وکم یا سبا به انګلیسي خبرې کوم، انګلیسي به مې زده. I will learn English tomorrow، زه به سبا انګلیسي زده کم. I will speak English tomorrow، زه به سبا انګلیسي خبرې وکم. I will go to school tomorrow، زه به سبا اسکول ته ولاړ سم. ګوره دا ګرده چې دی دا هغه خبرې دي چې د راتلونکي زمانې سره تعلق لري. دوستانو دغه ټوبې چې دی چې دا ویل دی د دې سره ته ټول استعمالولی سي. داسې هم ویل سي he will، she will، they will، we will، he will. دا ټوله ته د دې سره ویلی سي. ګوره سابجیکټ پرونان د دې سره ټول استعمالېدلی سي، خو دا یو ټوبې دی دپاره د اکشن، نو ټول ورسره استعمالیږي سابجیکټ پرونان، یعنی دغه جمله ده د هرې وسره ته استعمالولی سي په اکشن کې. اوس پر دې باندې نورې جملې زه نه درته جوړم، نیګټیو جمله ته جوړه کړه. فارمولې به زه درته جوړې کړم، جملې ته یې پر جوړ کړي. ګوره نیګټیو جمله جوړه کړه، انټراګټیو جمله جوړه کړه، نیګټیو انټراګټیو جمله جوړه کړه. دا کومې جملې چې ته جوړې دا اوس تا ته اسانه دي، په دې باندې اسانه دي چې تاسې قاعدې ویلې دي. د قاعدو د وینا څخه وروسته قاعدې مې زده دي، قاعدې مې ویلې دي، بیا هېڅ مشکل نه درته جوړېږي، بالکل وسایي ده. یوه بله خبره مې درته کړې وه چې انفارمیشن کوشن یا WH کوشن دا چې دی په هر ټینس کې د دې ځای راځي. ګوره اوس موږ وایو where will you go، where will you go tomorrow، where will you go tomorrow، ته به سبا چیرې ځې. ګوره ته به سبا چیرې ځې، پر کومه خوا به ځې سبا؟ دا پوښتنه مې درڅه وکړه. د دې جواب ما تاسو ته ویلي وای چې د انفارمیشن کوشن یا WH کوشن د دې جواب چې دی په پازیټیو سنټنس دی یا په نیګیټیو سنټنس دی. ګوره که چیرې پازیټیو سنټنس ته ووایې چې زه پلاني ځای ته ځم،
دا به ورته وایي ګوره پازیټیو سنټنس. که ته ووایې چې سبا زه چیرې نه ځم یعنې چیرې نه ځم بیا منفي جمله ورته استعمال کړه نیګیټیو جمله ورته استعمالیږي بیا. یا بل what will you do tomorrow ته به سبا څه کار کوې. what will you do tomorrow ته به سبا څه کار کوې. ته سبا څه کار کوې. ګوره خو نن ورځ خدای سبا به ته څه کار کوې. سوال مې دا درته وکړي بیا به د دې جواب یا په منفي سره ورکړې او یا به په مثبته جمله سره ورکړې. هغه جمله ده چې اوله جمله مې درته وویل هغه جمله بس ورسره کښېږده. یا موږ وایو ډېری سره ناست سبا به څوک کور ته ولاړ شي. سبا به څوک کور ته ولاړ شي. who will go home tomorrow who will go to home tomorrow دواړه ویل کېدای چې دا ټول سره راوړایم چې که نه راویم پروا نه کړي. who will go to home tomorrow سبا به څوک کور ته ولاړ شي. who will go home tomorrow سبا به څوک کور ته ولاړ شي. ګوره دا خبره اسانه څوک به کور ته ولاړ شي. دا مجلس یې تا ته وکړي سبا به څوک ولاړ شي. نو بس د انفارمیشن کوشن جواب چې دی هغه په مثبته جمله یعنی په پازیټیو سنټنس یا په نیګیټیو سنټنس دی. په دې ټینس کې چې کومه پازیټیو سنټنس ده ما فارمولې درکړې پر هغه فارمولو باندې تاسې کار وکړئ. بس پازیټیو سنټنس هم جوړ کړئ نیګیټیو سنټنس هم جوړ کړئ او انټراګیټیو سنټنس هم جوړ کړئ نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس هم جوړ کړئ. ټولې مکملې پر دې باندې جوړ کړئ ځکه ټوبې مې در وښوی د ایکشن دپاره اوس تاسې خپل کار دی پر وکړئ. راځمه سچویشن ته حالت د دې ټوبې موږ راخو د کانټینیوس ټینس وختي مې هم درته وویل د کانټینیوس ټینس د خپل مقابل کانټینیوس ټینس یعنی فیوچر کانټینیوس ټینس ټوبې موږ راخو دلته د سچویشن دپاره استعمالوو. هلته خو سچویشن نه استعمالیږي ولې په سچویشن په کانټینیوس ټینس کې سچویشن نشته هغه یوازې د ایکشن بیان کوي هلته یوازې ایکشن دی نو هغه موږ راخو دلته استعمالوو. نو د هغه ټوبې چې دي ویل بی دي. ګوره موږ وایو I will be a doctor next day زه به راتلونکې ورځ ډاکټر یم. I will be a teacher next year زه به راتلونکي کال استاد یم. I will be a student next month راتلونکې میاشت به زه استاد یم. خو دا الفاظ مې درته وښول چې ډی ورځې ته ویل کېږي next day راتلونکې ورځ next week راتلونکې هفته next year راتلونکې کال next month راتلونکې میاشت دا ګرد وسته سره برابرولی شي. اوس بیا زه دی وایم I will be a teacher next Friday راتلونکې جمعه به زه استاد یم. راتلونکې جمعه به زه استاد یم. د ورځو نومان دی بیا زه درته ښیم فرایډی جمعې ته ویل کېږي. د ورځو نومان په راتلونکي سبقانو کې زه درته ښیم. یو ټینس لا بل وایم د هغه څخه وروسته بیا موږ کانورسیشن شروع کوو یعنې خبرې شروع کوو. موږ په خپل میان کې بیا خبرې کولی شو ځکه د پریزنټ زمانې خبرې موږ زده کړلې د راتلونکي زمانې خبرې مې زده کړلې پاته سولې چې تېرې زمانې بیان پاته دی. په تېره زمانه کې به موږ خبرې وکړو د تېرې زمانې دپاره به موږ دا وپېژنو چې کوم ورب استعمالیږي پر څنګه ترتیب باندې خبرې کېږي. ګوره په دې باندې مې سر خلاص و چې موږ نن کوم سبق ووایي په دې مې سر خلاص و چې د فیوچر انډیفینټ ټینس یا فیوچر سیمپل ټینس د دې بیان کوي چې د راتلونکي زمانې چې ته به دا کار په پلاني ټیم کې وکې یا به زه دا کار په پلاني وخت کې وکم د دې دپاره دی. نور دغه ټوبې چې مې د ایکشن دپاره درته وښوی چې ویل و د ټول سابجیکټ پرونان بس پر د دې سره برابرېږي چې کوم اوله جمله ما جوړه کړه پر هغه ځای باندې صرف سابجیکټ ور بدلوه بس دا ټول جملې پر دا ترتیب باندې جوړېږي. او د سچویشن دپاره چې کوم اوله جمله مې درته جوړه کړه دا ټول پرونان چې دي یعنی ټول سابجیکټ پرونان ته دلته استعمالولی شي. سابجیکټ پرونانس در وګوره چې آی دی وی دی یو دی دی ده هی ده شي ده اټ دی دغه اووه دانې دا اووه سره ته دلته استعمالولی شي د سچویشن دپاره. اوس موږ وایو I will be at home the day after tomorrow زه به سبا نه بل سبا په کور کې یم. ګوره زه به سبا نه بل سبا په کور کې یم. I will be at home the day after tomorrow زه به سبا نه بل سبا په کور کې یم. اوس زه تا یادوم you will be at home the day after tomorrow ته به سبا نه بل سبا په کور کې. he will be at home the day after tomorrow هغه به سبا نه بل سبا په کور کې وي. یا زه وایم I will be a doctor after 2 years after 2 years after 3 years after 4 years. ګوره دا حساب زه اوس درته ښیم یو درلس پورې به حساب درته وښیم بیا راتلونکي کې بیا تاسو ته وصحي راځي. ما تاسو ته ویلي ولی چې زه تاسو ته لږ لږ لغات لږ لږ الفاظ درکوم د دې دپاره چې ته سبقان پر مخ روان وي ستاسې ده او الفاظ مې هم ورسره زده وي. دوې ګټې به وي هم به په ګرامر پوهېږي او هم به مې الفاظ دی هم به خبرې کولی شي. دواړه ګټې به راته رسېږي. ګوره یوه خبره بل یاد ساته ير یو کال. اوس که ته ډېری خالي اس پسې ورکړه ډیز یوه ورځ که ته ډېری خالي اس پسې ورکړه ډیز ویکس منثس یرز. ګوره دا الفاظ دا رقم سره برابر که دا اس خالي پسې ورکړه دا د جمع دپاره. ګوره دا خبرې راځي چې 10 کاله وینې 10 کاله بعد به زه ډاکټر یم.
I will be a doctor after 10 years. یعنی 10 کاله بعد به زه ډاکټر یم. دا خبره چې ته کوې دا ير سره به اس لګوې باره به کلونه سي باره به کال نه ير که دې وایي خو کال شو 10 کال بعد 10 کال بعد چې 10 کاله ته جن جوړې باره به يرز جن جوړې باره به دا 10 کاله جن جوړېږي. دوستانو راځم حساب ته. اوس حساب ته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا در لسو پورې حساب دی. دا در لسو پورې حساب تاسې په خپل ذهن کې کښېنوئ. دا زده کړئ در سره تکرار یې کړئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا مې زده کړئ. چې دا مې زده کړئ په راتلونکي لږ نور در زیاتوم. په لږ وخت کې به یعنې په یوه سبقې کې زه مکمل حساب تاسو ته در ټریلونه پورې در زده کوم. په یوه سبقې کې در ټریلونه پورې دا مکمل حساب زه په یوه سبقې کې در زده کوم. صرف چې کم سبقان زه در کوم کم الفاظ در کوم دا تاسې زده کوئ. بیا به د عمر پر برابر باندې بیا د ساعت او د غړۍ پر برابر باندې یعنی ډېر په لنډ وخت کې به تاسې وکوئ چې د انګلیسي سره اشنا سئ. د انګلیسي سره خبرې شروع کړئ په انګلیسي باندې الفاظ سره شروع کړئ. په خپل میان کې اوس هم خبرې کوئ. دونه خبرې خو ته کوئ چې د پریزنټ ټینس خبرې کولی سي د فیوچر ټینس خبرې کولی سي پاست ټینس به راسي هغه خبرې به هم شروع کړئ ورسره. یعنې د تېر زمانې خبرې به هم باره شروع کړئ. د اوس زمانې د راتلونکي زمانې د دې ټینسونه درته ویل شوي دي. د دې الفاظ تاسې ویلی سي. اوس انشاءالله په مخکې به بیا تاسې ته مشکلات نه وي. په ډېر خوند او په ډېر ښه شوق سره به بیا انګلیسي وایست. اوس ممکن یو ځای دا رقم ځای راسي چې یو څوک وایي دا خو هېڅ خوند نه کوي. خوند به خامخا نه کوي ځکه اوس الفاظ ګران دي. ټینس زده کول دي. نورې قاعدې چې ته یې ویلې دي چې زده کړې مې دي د هغو د وجې څخه دلته نن ټینس تا ته خوند درکوي. په دې وجه درکوي چې کم لفظ کومه جمله زه درته ووایم په هغه جمله ستا سر خلاص. دا مې درته ویل چې پازیټیو جمله جوړه کړه په دې ستا سر خلاص. نیګیټیو باندې د سر خلاص. انټراګیټیو د سر خلاص. نیګیټیو انټراګیټیو په دې د سر خلاص. ګوره په دې د سر خلاص زه درته وایم چې دا سینګولر نان پلورل ته واړو په دې د سر خلاص. اوس دا شیان چې ته یې پېژندلي دي چې انفارمیشن کوشن دی دا هم پېژندلی دي هغه یس نو کوشن دی دا هم پېژندلي دي دا الفاظ هم پېژندلي دي چې کومې د ګرامر قاعدې دي تقریبا ډېرې موږ ویلې دي. اوس د دې مخ په ایسته چې کوم سبقان راځي بیا موږ ته ډېره وسایل جوړېږي. دوستانو انشاءالله سر به مې په خلاصوی وي. ډېر ښایسته سبق دی. دا ویډیو د سره شیر کړئ. د دې دپاره چې دا خدمت چې موږ روان کړی دی دا د پښتنو دپاره دی. د پښتانه خدمت وکړه چې په هر کونج کې دی د دنیا شیر یې کړه. یعنی دی خلک ډېر ستا چې ماته میسجان کوي چې ستا ویډیوګانې چیرې پیدا کېږي ستا درسونه چیرې پیدا کېږي ستا ګروپان چیرې دي ستا دغه چیرې دي. ګوره دا میسجان دا پوښتنې خلک کوي نو معلومه دا ده چې تی کوشش نه کوي. شیر یې کوي د یو چا پورې ورسوي چې خرچه نه پر راځي. که خرچه پر راځي مه یې شیروه چې خرچه نه پر راځي خو شیر یې که په دا یوه شیر بټن ستا هېڅ نه کېږي. هغه خلکو ته به ورسېږي چې هغو ته در اوسه نه دي رسېدلي چې دغه ویډیو ور ورسېده دی به زموږ درسونه ټول مکمل پیدا کړي. چې درسونه یې پیدا کړه سوکه سوکه به پر ترتیب باندې خپل درسونه راواخلي زده به یې کړي کار به ځینې واخلي پیدا به ځینې واخلي. خوشحال او قدرمن اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.